کاکاجي صنوبر حسین مومند کاکاجي صنوبر حسین مومند د هند د نیمې وچې د خپلواکۍ د بهیر مخکښ غړی، د پښتونخوا نومیالی سیاستمدار، منور ادیب، شاعر او ژورنالیسټ و چې یوازې په ژبه او قلم نه بلکې په عمل کې هم د ازادۍ په جګړه کې عملي برخه اخیستې وه او د ژوند زیاته برخه یې د انګریزي استعمار سره په مبارزه کې تېره کړه. کاکاجي صنوبر حسین مومند په 1899 کال کې د پېښور سره نږدې په کږو له نومي کلي کې چې د پېښور ښار جنوبي لوري ته په 8 کیلومترۍ کې بډبیرې سره نږدې په کوهاټ روډ پروت دی زېږېدلی و. هغه د لومړنیو او منځنیو زده کړو له حاصلولو وروسته په ښوونځي کې د ښوونکي په توګه وټاکل شو، خو د خپلو انقلابي افکارو او انګریزانو سره د دښمنۍ له امله یې ډېر ژر سرکاري دنده پرېښوده او په سیمه کې یې د بزګرانو او مزدورانو په تنظیمولو سره د هېواد د ازادۍ په عملي سیاست بوخت شو. هغه لومړی د خدایي خدمتګار او بیا د کانګرس د سیاسي تګلارو پیروي وکړه، خو د خپل تیز او انقلابي خوی او خاصیت له امله د دغو تحریکونو سره پاتې نه شو. کاکاجي د عدم تشدد له سیاست سره موافقه نه درلوده او هغه یې د وخت او حالاتو مطابق نه ګڼلو. هغه د انګریزي استعمار نه سخت نفرت درلود او د انګریزانو د ملګرو او تاریخیتو خانانو، اربابانو او جاګیردارانو خلاف مبارزه د خپل سیاست اصلي مقصد ګاڼه. د هند برټانوي حکومت د یو څه مودې لپاره کاکاجي بندي کړ او له زندانه تر خلاصېدو وروسته د وطن او خلکو سره د ده مینه لا زیاته شوه او د انګریزانو پر ضد یې خپلې مبارزې ته دوام ورکړ. ده د یوه پیاوړي سیاسي تنظیم د جوړولو اړتیا درک کړه او د سیلاب په نامه د یوې اونیزې په خپرولو یې لاس پورې کړ. انګریزانو نه یوازې د سیلاب په خپرېدو بندیز ولګولو بلکې د کاکاجي د بیا نیولو هڅې یې پیل کړې، نو هغه د بندي کېدو نه د ځان د ژغورلو او انګریزي استعمار په وړاندې د مبارزې د جاري ساتلو لپاره د پټې مبارزې لاره غوره کړه. کله چې په کاکاجي د کار کولو ساحه نوره هم تنګه شوه، نو د ملګرو په مشوره د آزادو قبایلو سیمې ته ولاړ. دی لومړی په باجوړ کې دېره شو او بیا په غازي آباد نومي کلي کې د ازادۍ د یو بل ستر غازي حاجي صاحب ترنګزي سره ملګری شو او د ازادۍ جدوجهد یې په بله بڼه جاري وساته. څرنګه چې کاکاجي صنوبر حسین مومند په اصل کې یو رښتونی انقلابي ادیب، پوه او ژورنالیسټ و او د هغه وخت د مطبوعاتو په ارزښت او اهمیت ښه پوهېده، نو ځکه یې په خلکو کې د سیاسي شعور د پیدا کولو او د ازادۍ په قیمت او اهمیت د هغوی د پوهولو لپاره د شعله نومې یوې مجلې د خپرولو کار پیل کړ. دا مجله به د المجاهد د خپرونې په شان په لاس جوړې شوې مطبعې کې چاپېده. د رسالې لیکونه به د کاکاجي خپل وو، خبرونه، تبصرې او مضمونونه به یې هم لیکل. کاکاجي په پښتو، اردو او فارسي ژبو پوهېده. د انګریزي ادب مطالعه یې هم لرله. د تخلیقي ادب سره سره د عمر خیام د رباعیاتو ژباړه هم وکړه او د ایران د یوه انقلابي شاعر لاهوتي انقلابي نظمونه یې هم پښتو ته راواړول او د نړیوال شهرت د خاوند مصري ادیب ډاکټر حسین او شاه ولی الله د کتابونو د ژباړو نه علاوه د مشهور صحابي ابوذر غفاري د ژوند حالات هم ولیکل. د هغه په نورو چاپ شوو اثارو کې د ازادۍ د غورځنګ د خپلو دوو شهیدانو ملګرو صاحبزاده اسلم او حافظ عبدالستار کتاب هم شامل دی. کاکاجي په 1940 کال کې د پاکستان تر جوړېدو وروسته بیرته پېښور ته راغی او د خپل انقلابي ملګري صاحبزاده اسلم خان شهید په نوم د اسلم په نامه مجله خپره کړه، خو بیا وروسته دا مجله هم د سیلاب په برخلیک اخته او د حکومت د بندیز سره مخامخ شوه. کاکاجي په پښتونخوا کې د ترقۍ غوښتونکي ادبي تحریک په بنسټ ایښودونکو کې شامل و او د انجمن ترقي پسند لیکوالو د ټولنې په جوړولو کې یې برخه واخیسته. هغه په 1954 کال کې د ټولنې د مشر په توګه بندي کړی شو. هغه د ولسي ادبي جرګې په جوړولو کې هم مهم رول ولوباوه. کاکاجي صنوبر حسین د ژوند تر پایه په پښتونخوا او پاکستان کې
د نوي استعماري نظام په خلاف کلمي او سیاسي مبارزې ته دوام ورکړ. هغه د چارواکو د سترګو اغزی ګڼل کېده او له همدې امله د ناروغۍ او بوډاتوب سره سره په 1956 زیږدیز کال کې بیا ونیول شو او د جیل نه د لاهور د شاهي قلعه شکنجه کوونکي ځای ته واستول شو، چیرته چې د زړه او سالنډۍ په رنځ اخته شو، خو حکومت بیا هم ورڅخه ویرېده او تر هغه وخته یې بندي وساتلو تر څو چې یې د ژوندي پاتې کېدو هیله له منځه لاړه. دغه ستر او نومیالی انقلابي مشر، سیاسي او ادبي شخصیت، لیکوال، ژورنالیسټ، شاعر او روشنفکره انسان د برتانوي او پاکستاني استعمارګرو سره له اوږدې مبارزې وروسته د 1963 زیږدیز کال د جنوري په 3 نیټه د دې فاني نړۍ نه سترګې پټې کړې او په خپل پلرني کلي کژوله کې خاورو ته وسپارل شو.